بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. سورہ بنی اسرائیل او پلسم سپارہ او 4 نمبر آیاتی مبارکہ. دے آیات مبارکہ کے رب العالمین ذکر کئی وَقَضَّيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. صفا صفا اویل مونگ بنی اسرائیل تفیل کتاب پا کتاب کی پا تورات کی مونگ بنی اسرائیل تویلیو چه لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن چه تاسو بخامخا خرابی و پساد کوئی پزمکہ کے 2 پیری. دا مونږ بنی اسرائیل ته پیشنګوئی ورکړې و چې 2 ځله به فساد کوي پزمکه کې ولتعلن علوا کبیرا او سرکشي به کوي ډیر لوی سرکشي. نو بنی اسرائیل ته مونږ ویلو چې 2 خرابۍ به کوي او هغه دواړه وکړلې. یو خرابی د بنی اسرائیل دا و چې د تورات احکام اون منل. دا ورته د الله د طرف نه یو کتاب راغله او د تورات احکام اون منل. دویمه خرابی د بنی اسرائیل دا و چې دی یحیی علیه السلام چې هغه قتل ک. نو دا 2 غټي خرابۍ او فسادونه چې دی د بنی اسرائیل وکړل. الله وی مونږ ورته ویلو چې ستاسو د لاسه به دا 2 فسادونه کیږي. ولتعلن علوا کبیرا او تاسو به سرکشي کوئ لوی سرکشي. لوی سرکشي شروع کړل او ډېرې خرابۍ او فسادونه یې شروع کړل. نو چې کله ډېرې سرکشۍ ته کار ووي نو فاذا جاء وعد اولاهما هر کله چې راله هغه اوله وعده زمونږ نو بعثنا علیکم عبادا لنا اولیگل مونگ پا دی باندې خپل بندیان اولی بأس شدید سخت جنگ والا فجاسو خلال الدیار چغیبا ننوتل دوی دی کورونو تا دننا جس سخت خلقم پی مسلط کچوار پاری تینا خطا کر. اللہ تبارک و تعالی باز خلق پا بازو سربیت دفع کئی ځان به داسې زورور نه ګڼې چې زه ټوله دنیا کې زورور یم. د الله سره ستا نه زورور خلق شته دی. که ته په کمزورو لګیئ نو الله به یو زورور په تا مسلط کړي. نن چې تا کمزورې ګیر کړې داسې به یو زورور الله په تا مسلط کړي چې ته به ورته بیا کمزورې ښکارې. داسې به نه وایي چې یم نو زه یم. نه چرې به داسې نه وایي او تکبر به نه کوي. ستا نه ډیر زورور خلق شته اسې نه چې الله در باندې هغه مسلط کی. بیا به تا ته ځان یو عجز او کمزوری ښکاري. الله تبارک و تعالی پې څوک مقرر کړل؟ د بخت نصر لښکر چې و هغه په بیت المقدس کې داخل شو. په بني اسرائیلو الله مسلط کړ د بخت نصر لښکر. سړی ولا ټول قتل کړل او ښځې ورله قیدیانې کړل. سړی به وجل او ښځې به ورله قید ته دنده کولې. دا څومره لوی عذاب و. اولی بأس شدید سخت د جنگ خاوندان پہ الله مسلط کړل چې فجاسو خلال الدیار دنوتل به د کورونو مینځونو ته. سړی به ورله قتلول او ښځې به ورله قیدیانې کولې. او د بیت المقدس ټول مالونه او سره زر او سپین زر او جواهرات چې وو هغه یې راجمع کړل. خبرې څومره جواهرات وو، څومره سره زر وو، څومره سپین زر وو. 1,80,000 ګاډي ته ډک کړل. صرف ګاډي ته 1,80,000 ډک کړل. دومره سره زر او سپین زر او جواهرات چې 1,80,000 ګاډي ته نه ډک کړل. او په خپل ښار بابل کې کېښودل. او د 100 کالو پورې دغه بخت نصر او د هغې لښکر چې بني اسرائیل خپل غلامان جوړ کړل.
د 100 کالو پورې دا غلامان او قسم قسمه خدمتونه به په کول او خز ذلیل کړل او خرسوي کړل د سی کړل چې پسترګي ورته او خودل چې بیبيانې به ورله قید کولې نیولې به ته سړی به ورله وجل او غلامان تینا جوړ کړل او ذلیل او رسوي کړل ځکه دا ورته الله ویلیو دی یو د تورات احکام اون منل یوی پیغمبر قتل نو الله تبارک وتعالى ورله سزا ورکړه بل دی تکبر کړو تکبر الله نه خوخیخه تکبر هیڅ صورت کې مکوا هر سړی د ځان نه عزتمن او لوی ګړه چاته د ځان نه کم مګوره بس یو سړی د ځان نه کمزورې مګنه په دې تکبر الله ډیر خفه کیږي نو فرمای وقضینا الی بنی اسرائیل مونږ اوی بنی اسرائیل ته فی الکتاب په کتاب کې لتفسدن فی الارض چې تاسو به فساد کوئ فی الارض پزمکه کې خمرتین وزلا یو ځلی د تورات احکام اون منلو بل ځلی پیغمبر قتل کو نو وزلا شول کنه ولتعلن علوا کبیرا او سرکشی به وکئ لوی سرکشی نو فاذا جاء وعد اولاهما هر کله چراله هغه اول وعده زمونږه اول وعده پیراله نو بعثنا علیکم عبادا لنا راولېږل مونږ پتا سو باندې خپل بندیان نور بندیان هم در باندې مسلط کړل اولی بأس چې هغه سخت جنگ کوونکي اولی بأس شدید چې هغه خاوندان د سخت جنگ فجاسو خلال الدیار بیا ننوتل هغه منځ د کورونو ته د کورونو مینځته به ننوتل وکان وعدا مفعولا او دغه وعده کیدونکې وه الله چې کوم وعده وکړي که نه هغه بیا کن فیکوني نو الله ویلي نو دغه وعده چې وه هغه کیدونکې وه